السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. د څه دوستانو په غوښتنه سره چې د ژبې اړوند یې زما څخه د مسایلو پوښتنه کړې وه او دوی دا غوښتنه درلودله چې د یو ویډیو له لارې دوی ته د ژبې اړوند څه مسایل بیان کړم. نو الله جل وعلا شانه دې وکړي چې دغه مسایل کافي و شافي وي. د ژبه چې ده دا خو نو مشهوره خبره د ټولو عوام او خواصو ټولو ته دا معلومه ده چې ژبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. دا ژبه خپل ځان ته تعریف لري او حکم یې به هم بیان کو او دا د ژبې رنګول چې ځینې کسان یې په رنګو باندې وهي تغییر ورکوي سپینواله ته او یا یې خریي یا یې کوچنی کوي. د دې اړوند غواړم چې په دې مختصره ویډیو کې درته د څه مسایل شریک کړم. د ژبې تعریف علماو لیکلي دي چې ژبه هغه ویښتانو ته ویل کېږي چې پر دغه زامو باندې او پر زنه باندې زامې هغه هډوکي چې د غاښونو پکې راشنه دي پر دغه زامو باندې چې دا د مخ طرفین دي د مخ دغه دي بغلونه دي د مخ یو بغل او بل بغل چې د غاښونو پکې راشنه دي دغه د زامو منطقه چې د سترګو د کنجان سره متصل شروع کیږي دا د سترګو د کنجان سره متصل شروع کیږي بیا تر زنې پورې دغه منطقه دې ته موږ په پښتو کې زامې وایو. دغه زامې او د زنې ویښتانو ته ژبه ویل کیږي او دغه د زامې لوړه حصه چې ده دغه چې موږ یې باړخوګان بولو دغه ځایونه چې پر دغه ځایو ویښتان یا پر دغه ځای باندې چې کوم ویښتان وي هغه په ژبه کې داخل نه دي او نه هم تر دې ځایو چې لاندې دي دا دلته په دغه ځایو کې دا هم په ژبه پورې اړه نه لري. ژبه یوازې او یوازې پر دغه زامو باندې راشنه وي لاندې ویښتان دا په ژبه کې نه دي. پر زنه باندې چې کوم ویښتان دي دا ژبه ده اما تر زنې لاندې د دې ځای ویښتان دا په ژبه پورې اړه او ارتباط نه لري. اوس نو د دې ځای ویښتان ایسته کول او تر زنې لاندې د غاړې او د دې ستوني پر اندازه چې دا ویښتان دي دا ایسته کول دا شرعي ممانعت نه لري. اما دغه ویښتان چې پر دغه باندې راشنه دي پر دغه زنه باندې او پر دغه زامو باندې راشنه دي د دغه ځایو ویښتان دا تر یوه قبضې زیات کوچني کول هم ناروا دي او خریل خو نه بیخي ناروا دي. د ژبې حکم ژبه پرېښودل دا د تمامو انبیاو یوازې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه بلکې تمامو انبیاو سنت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ژبه غټولو او بریتو کوچني کولو سره امر کړی دی چې تاسو خپلې ژبې اوږدې کړئ او بریتونه کوچني کړئ او الله تعالی جل وعلا شانه فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه هغه چې تاسو ته رسول درکړي هغه واخلئ وما نهاکم عنه فانتهوا او د کم څه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو منع کړي د هغه څخه ځان منع کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته په ژبه غټولو او بریتو کوچني کولو سره امر کړی دی. نو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امر عمل ضروري دی او هم د قرآن فیصله داسې ده چې رسول یو څه درته درکړله درویشو په هغه عمل وکړي او د کوم څه څخه چې منع کړله هغه څخه ځان منع کړي. نو د ژبې حکم چې دی دا واجب دی او خریل یې ګناه کبیره ده. کوچني کول یې تر یوه اندازې د اندازه یې څنګه ده اندازه باید داسې معلومه سي دغه د لاندې شونډې لاندې چې دا زنه شروع کیږي داسې نیول کیږي. ځینې کسان وایي یا د قبضه داسې نه کوي هغه یې دلته قبضه کوي دلته دونې ژبې دلته پرېږدي در زنې لاندې قبضه نیولي یا زما وروره دا در شونډو لاندې دا زنه پکې داخل ده دا زنه باندې وریښتان داخلي نو که ته دلته قبضه ونیسې خو ګډه ژبه دلته پاتې سوله قبضه د دې داسې شروع کیږي چې څونې در قبضه زیاته سوله هغه دی کولی سي چې ایسته کړي او دغه رنګه دلته هم قبضه نیول کیږي او دلته هم قبضه نیول کیږي. دغه قبضه کول یې چې په یوه قبضه کې څونې وریښتان وي هغه پرېږدي هغه بلابود کې ایسته کې هم پروا نه لري او دغه رنګه دغه بغل چې دلته داسې ونیسې که بلابود سوله هغه چې ایسته کې هم پروا نه لري. د دې ده چې داسې قبضه کې
دا چې به لابد سوله هغه هم چې پرې کې کوچنی کې پروا نه لري. که یو چا دغه د غاړې وریښتان ایسته کوله دا ایسته کول هم پروا نه لري. د دغه ځای یو وریښتان ایسته کول دا هم پروا نه لري. اما دا د زامې وریښتان او د ځینې وریښتان دا تر یوه قبضه کمول یا یې خرول دا نو بې حرام دي، دا جایز نه دي. دا نو د وخت مشران، علما، محدثین، فقها، حتی قاضیان چې به پر یو منصب باندې مقرر کېدله چې د هغه به ژره نه وه هغه ته به دغه چوکۍ نور کوله. باچهان، قاضیان، مفتیان، د وخت امیران، ملکان، دا ټوله د عزتمندانو نښانه و دا ژره. خو متاسفانه چې په دا اخیره زمانه کې اوس دا د ژرې خریل دونې عام سوله چې پوهان، مشران، والیانو، قاضیانو دا هر څه خري. په دا ګناه کې دا ټوله تقریبا سره اوس مساوي دي، فرق یې نه کېږي. پخوا به یو لوی شخصیت و، د یو منطقې امیر به و، نو هغه به حتما ژره درلودله. نو ژره چې دا د نارینه دپاره دا زینت دی. علماو لیکلي دي چې دا د ژرې خریل مسلک او بدرنګي ده. مسلک دا دی چې یو څوک د خپل اصلي شکل واړي، د خپل اصلي چهره دا واړي، په سرجري واړي، دا مسلک دی، ځان بدرنګه کړي. دغه سم غاښونه وکاږي، نور غټ اوږده غاښونه کښېږي، دا مسلک دی. غوږونه د یو شي په ذریعه باندې غواړي چې اوږده یې کړي، دا مسلک د بدرنګي ده. د انسان هغه اصلي تخلیق یې لاسوهنه ده، دا حرام کار دی. د غوږ پرې کول څه حکم لري؟ دا مسلک دی، بدرنګي د حرام کار دی. نو د هغه رنګه علما وایي که یو څوک راولاړ د یو چا ژره ور وکاږي او یا یې په داسې یو دوا ورووي چې د هغه ژره بیا راشنه نه سي، نو په دې کې دیت شته. دیت به هغه کس و دا سړي ترکوي، ځکه د ژره یې داسې ور ختمه کړل چې پر هغه د هغه ژره بیا نه راشنه کېږي، بیا نه راځي، نو دیت به ورکوي. اسلام و دې ته خورا لوی اهمیت ورکړی دی. مګر دا چې سړی څوک په خپله خري، نو دا به په خپله ځان ته متوجه شي، څومره لوی نقصان خپل ځان ته رسوي. او ځینې کسان دا دلیل پېښوي چې ته دا ژره ولې کوچنۍ کوې یا دونې ډېره صفر ماشین کوې او یا یې ولې خره. نو دی دا پېښوي وایي په دا ژرور خلکو کې ډېر بد خلک شته. نو دا خو په د سر پر ویښتان هم یو څوک لري، هغه هم وخروه، ځکه چې داسې ببر سرونه لري، ببر ویښتان یې ناروا وي، نقطه وي، هغه هم وخروه. خلک وریځې لري، ورزور خلک دي، مګر بد کارونه کوي. که ته د هغو څخه ځان جلا کوې، په دغه طریقه یې جلا کوې، نو خو دغه وریځې جو هم وخره، بلیتونه هم وخره. خلک کالي اغوستي په دا کمیسانو کې ګرځي، نارواوي کوي. نو بره به ته کمیس نه اغوندې، لباس به نه اغوندې، په دا لباس کې خلک نارواوي کوي. دا دلایل د اعتبار وړ نه دي. یو څوک ناروا کوي هغه د شخصي کار دی، اما د ناروا ستا پر دې لباس او ستا پر دې شکل باندې باید اغیزه ونه لري. ته 5 عمر در خورو ته ګورې چې هغه په دې لباس کې بد کار کوي، ولې په سوو هغه نیکانو ته نه ګورې چې هغه په دغه لباس کې نیک کارونه کړي دي. خو بیا راځو د ژرې رنګولو ته. د ژرې رنګول څه حکم لري؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ستاسو ژرې سپینې سولې، دغه سپینوالی په یو رنګ باندې وواست، د سپینوالی یې واړوئ. د یهودو او نصاراو سره تاسو مخالفت وکړئ. یهودیان چې ژره یې غټې سي، نو هغه دغسې سپین یې پرېږدي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو ژرې سپینې سولې، د سپینوالی په یو رنګ باندې واړوئ، یو رنګ استعمال کړئ چپ له توروالي څخه، په یو رنګ یې وواړئ او د یهودو سره مخالفت وکړئ چې یهود ژره نه رنګوي او هغه دغسې سپینې پرېږدي. نو تاسو د خپلې ژرې په یو رنګ وواست، د توروالي څخه ځان وساتئ. دا ډېر علماو خلک هغه د نکریزې باندې ایږدي. او بل د حلق و قصر، خریل او لنډول دا دواړه جایز نه دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.